میشنم میگفتم خدایا ما فقط یک چیز میخوایم از پیش یک بیر طالب در وطنم بیار یک بار در کابل خو بیارشه کی را بیاره؟ طالبا مامولای بدخشان چای کوهی زعفران برای برادرای کمردرد است، پای درد است، چرک گرده داره، معده امراض معده داره، در خدمتشان هستیم. یا څلورمې اوزې اړوند سیمې او ساحې د تایمسکن مارکیٹ ته میران رافقه کړي چی فرقی میبینین بین دکانداری خودتان و دستفروش یا کراچیوان کی زیر برف و باران امارات اسلامی چی پایدگاه ابتکارات بکنن؟ کراچی یک تایره کراچی یک تایره؟ بله یگان وقت ایت احساس میکنی که کاش که ما هم یک صاحب دکان میبودم؟ ها خپلا خرگی پاتی دی خپلا دلته خریداری کوي به خرڅي راس بگو به می بربری زیات خوش هستی و یا به می چتری پروشي یاره کا سړی و میرا ول مال کا تهران دي دا څه کوي دا څه کوي دلته ځای په ځای کوي دا په خو کوي چې شي منه په خو دلته خو نه د کم ور امکانات سره کم بل څه ما کلمه تو باش ما دیگه سام قضیه مو کشتی میگره ببینید دای پامره کابل جان یخه سړه وا کله واورین موسم د پروردگار د رحمتونو د دوام لړۍ مگر لس پلورون کی کراچیوانان هغه ماشومان چې د کور د نفقې د لاسته راوړنې څوک نه لري د کابل څلورمې ناحیې یا څلورمې اوزې اړوند سیمې او ساحې د تایمسکن مارکیټ ته میران رافقه کړي په لحاظه د سلکو ټایم یوټیوب چینل خوږو لیدونکو خوښ او خوشحاله زه صاحب الله وسلم خوښ او خوشحاله یو ځل بیا چې د کابل د ښاره دته یو ځانګړی راپور ستاسې تر درانه حضوره در رسوم او چمتو کړی مې ده هیله ورځم مې دا ده چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ او د دوستانو د خپلو هیوادوالو د زړه هغه قلب چې د دوی زړه قلب دی د کلي په وسیله خلاصو او د زړه څخه یې هماغه د زړه خبرې راوباسو ښه خوږولیدونکو دننه به زو د مارکیټ کې به رنګ په رنګ خلک وینو ډېری به داسې ماشومان ووینو چې هغوی به هم د دغې مارکیټه داسې اجناس راټولوي خپلو کورونو ته به وړي چې په هغې به دوی یا یو مړۍ روزي ګټي کور ته به یې وړي او یا به هغه خامه روزي د هغې په وسیله باندې پخوي نو هیله ورځو مې دا ده چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ او خپرونه را سره تر اخره پورې وګورئ او احساس ته ستومانۍ ونه کوئ داخل تر اغلم د تایمسکن مشهور سیمه او ساحه د میوې د مارکیټ لپاره ځانګړې شوې کومه سیمه او ساحه چې ده دلته به په لنډو کې درته وایم چې دوه تصویرونه ګورو سرپټي دوکانونه ښه په ګرمه فضا کې د خپلو اجناسو او توکو پلورنه او سره به څنګ کې تر باراني او واورین موسم ته لاندې د خپل ژوند چارې مخکې وړل توپیر او قضاوت یې ستاسو په لاس راځه کنه د کاکا خواته وشو ګورو سلام علیکم جان شما جور بخیر هستین ممنون بخیر باشین زنده باشین اگر خود معرفی کنین به بیننده ما محمد صابر هستم یک تن از دکانداران میوه مارکت محمد صابر چقدر مدت میگذره که شما مصروف کاروبار هستین در این مارکت 22 سال میشه قربان 22 سال اوایلش از چی شروع کردید؟ از اوایل از همین میوه کاروبار ما دیگه از اوایل از سال 81 شروع کردیم تا به فعل 22 سال است. منظور ما کاروبارت از دکانداری است. بله. کراچی داشتین، تخت داشتین یا از اوایل دکان گرفتین؟
اول صاحب همین دکان شروع کردیم. دکان شروع بله جانم. چی فرقی میبینین بین دکانداری خودتان و دستفروش یا کراچیوان که زیر برف و باران است؟ والا خود طبعا کم مشکلات خود اوگاکا دارند دیگه، خداوند سبب کنه اگر همین رزق روزی حق حلال پروا نداره دیگه، اگر در زیر برف و باران باشه روزی حق حلال مشکلی نیست. با اونا دیگه تسکین دادی؟ صاحب خداوند همت دادهشون هم قدر همتشون بلند است، کار غریبی حق حلال روزی حق حلال بدش میارن دیگه. هر کس خداوند به هر نوع روزیش مقرر کرده، می روزی حق حلال باشه شکر است به هر حالش. اجناسی که اینجا شما پروشات دارین، بله. اجناس داخلی ما با چی اندازه است و تا چند درصد از خارج میاد؟ والا الحمدلله مثال سیب هم از خود ما هست دیگه، انار است، میوه خود ما زیاد است الحمدلله. صاحب سردخانه کردن مردم سال امور مفروشیم صاحب. بله. تمرکز امسال سر سردخانه زیاد بود یا کم؟ نه خوب بود صاحب. مثال سردخانه تقریبا نسبت به هر سال یه طور فکر کنین که 80% سطحش بلند بود صاحب. نتیجه هم داد الحمدلله. امارت اسلامی چی پای دیگه ابتکارات بکنه؟ به خاطر سردخانه. خب خیر ببینن طبعا به خاطر سردخانه دیگه که همین تاجرای ما همکار باشن، یا را سپورت کنن، کمک کنن که بتونن دیگه سردخانه هم بسازن. ان شاء الله میوه خود که ما نگاه کنیم دیگه، با میوه خارجی ما ضرورت نداریم. من پیسه از خود ما، میوه از خود ما، پیسه پس دوباره به وطن خودمون، با آبادی ما به کار میاد، با بازسازی ما به کار میاد، به هر چیز. خانوان قربانتون تشکر. چای بخورید. سلام دادا. وعلیکم السلام. اسم شما عزیزم؟ امیر احمد. جان؟ امیر احمد. امیر احمد. امیر احمد جان عزیز چی مصرفیت چی کاروبار؟ این کراچی یک تایره. کراچی یک تایره؟ بله. یگان وقت. خیر از او گپ میگذاریم. خب امان. صاحب چند اولاد هستی؟ سه اولاد. بله سه. خانه از خود است؟ نه کرو. بای کراچیوانی. نه چی تو کنم 2,500 روپیه کرو میتونم مایی. 2,500 کرای خانه میدی؟ بله بله. 1.7 خو بیلی برقم میاد. 500 هم 3,000 بگو 500. 3,000 بود. اولادت مکتب میخوانه؟ دو تایشو میخونه یک تایشو نه. مصارف از اون به گردن خودت؟ کلش مصارف به گردن خودم. دیگه چی کاروبار داری؟ نه دیگه کاروبار نیست. قدر میکرو چک تایره صبح که ملازم میخزم زاتا 4 بجه میرم بخزم خانه میرم. اما سوالی که در گذشته میکردی مالی از پشتن میکنی. یگان وقت ایت احساس میکنی که کاش که من یک صاحب دکان میبودم؟ خوب والا چه خوب میشه قرارم دکان میشستم دیگه مردم میومد مال از پیشم میگرفت قرار میشستم گرم نرم بخوب. در دلت کدام ارمانی کلان است؟ ارمانی کلان نمیاد که یک حالا نگوی که برای ما یک تیاره بود. نه یک پیسه دار میشدم قرار یک جای خانه میشدم خانه اگولی کلان 3 خانه 4 خانه را کرایه میدادم خودم قرار میشدم پیسه جمع کرده میرفتم خلاص. نوشی جان یگان وقت که خو میشی علیا پسر خود کش میکنی تو یک سوچ و فکر میزنی؟ چی برش میگه خیال پلاو؟ خیال پلاو بیا خیال پلاو که نمیشه. ما میگم تو سر خیال پلاو شاید امی تو خوش خاطر باشی. خوش باشی عزیزم. خیر باشی میرالی جان عزیز. سلام باشه ورور ته بخیر راغلی. څنګه خی؟ الحمدلله خپل څنګه ژوند زندگی څنګه ده؟ الحمدلله بس روانه ده. بیخي ښه ده؟ الحمدلله. یا ته په څه کاروبار مصروف یې دلته یاره؟ زه ولادت ریډه کوم وروره. کراچۍ ګرځئ؟ او څنګه د کاروبار روزګار څنګه ده؟ ما شکر به وباس پر حال. هر حال بس لور اندامونو جوړي ونداش. بس دا هر څه دی. او کیا ورځ 100 روپۍ کار غریبي مزدوري کوي. غریبي مریبي هو دی ورځو کې ساري خوړلې وستاده. اوس هم شکر دی پوه شو واوره وريږي بس لیموان می هغه سي نارنج بس. ها خپل خانه کې پاتې دي. خپل دلته خریداری کوي به خرڅي. هم دسه دی. څومره خما ویل کړه د لاس کراچۍ ګرځي؟ نه د ټیرر کراچۍ دی را سره هوټل کې. وړاندو کې ګوره پښتو کې متل دی وړاندو کې استرګې باچای. بالکل الحمدلله ته به خې نسبت د نورو. بالکل. ته څه کاروبار کوي یاره؟ من کارگری میکنم. کارگری میکنی اینجا؟ بله. همین اجناسی که مردم دکاندارایی که از ولایت‌ها میآید میخره او را برش انتقال میدی؟ نه برشان بار میزنم. برشان بار. من خودم هم رنگمال هستم، هم کاشیکار هستم، هم خشتکار. هم رنگمال کار نیست. هم کاشیکار. نقشه خودم هم پیاده کردن میتونم. کار کردن میتونم، هم کاشیکار هستم، هم خشتکار هستم، هم رنگمال هستم. اما کار نیست، حالا اومدیم از مجبوری دیم مارکت کار میکنم. خدا مهربان است. دیگه آبادی و ساختمان و این چیزا. ما همیشه خوش هستیم که وطن ما آرام است. فقط با میگم. میگم.
وقتی که جنگ بود از سیاست میبرایم، وقتی که جنگ بود یه تو احساس میکردی که خیر است خداوند یک رحمتان عطا فرما سر مردم ملت افغانستان. دو وقت نان میخوریم، یک وقت نمیخوریم. همیشه سر نماز میشتم میگفتم خدایا دیده بودم مردم ایدم در چی وضعیت رسیده بود. میشتم میگفتم خدایا ما فقط یک چیز میخوایم از پیش، یک بیر طالب در وطنم بیار. یک بار در کابل خو بیارشه. کی را بیاره؟ طالبا. به چی دلیل؟ به خاطر که آرامی شوه. از جنگ خسته شده بودیم، از قیمتی خسته شده بودیم. کار نیست، انشاءالله کارم پیدا میشه. عقیده محکم کار داره. بله. او سوالت قبول شد؟ قبول شد. روزی که آمد خوش شدی؟ بله خوشم. اما یک چیز دیگه هم از خدا میخوایم. چی میخوای دیگه؟ یک مریضی در وجودم از خدای اول خودم شفا بدیدم، بعدا هر چی مؤمن مسلمان که هست مریض از خدای خودش شفا برش بده. بیننده نازنین بیادر ما کدام مریضی و تکلیفی داره؟ همه ایتانه برش از دل دعا بکنین تا که صحت یاب شود انشاءالله. دیگه چی خدمت کردن میکنین؟ تشکر. زنده باشی، سلامت باشی. کسانی که تکلیف نداره، مریضی نداره، یک ذره سکتگی در کاروبارش آمده، با اونا چی پیامی داری؟ با اونا فقط از خدا میخوایم که اونا رو خداوند کمکشان کنه تا که کاروبارش جور شود انشاءالله. با امید موفقیت. همچنین. زنده باشی. بیننده نازنین اون طرف فریاد شنیدیم این علی امرای بیادر روبرو شدیم. فقط یک صدای کار داریم. بگو ماملایی بدخشان. ماملایی بدخشان چای کوهی زعفران برای برادرای کمردرد است، پایدرد است، چرک گرده داره، معده امراض معده داره، در خدمتشان هستیم. نه علی خودت مرض تشخیص کده میتونی؟ یعنی میتونم بله میتونم. چرا نمیتونم؟ بگو چی رقم میفهمی که یک نفر علی کمردرد است یا مثلا تکلیف معده داره؟ خب ما اون نفر اول با اول پرسون میکنم. پرسون میکنم که تو چی تکلیف داری، تکلیف تا برای من بگو. باز او که تکلیفش گفت برای از هم باز ما دوا میتیم. چند نوع دوا داری علی؟ دوا زیاد داریم، شاید که 40-50 قلم دوا داشته باشیم. این درس از کجا خوندی؟ ما تقریبا 20 سال میشه تجربه کاری داریم. دیگه ما شاگردی کردیم. 20 سال میشه. کاملا متخصص هستی دیگه. ان شاء الله اول خدا. نگفتی به بیننده ما اسمتان و از کدام ولایت هستی؟ ما اسم من نجم الدین است، از ولایت تخار، ولسوالی رستاق. این دوا یونانی است، این پاکت است که برنامه روز ما میگذارم اول خدا جان، برنامه روز ما میگذارن و مقصد مشتری داریم. شکر از هر طرف زنگ میزنن، دوا کار میکنه براشون. ماشاءالله. دوایی که شما میپروشینی دوای خارجی است داخلی؟ دوا که است خارجی هم است داخلی هم است. دوا در قندوز جور میشود، در تخار جور میشود، از کابل هم از هتل پروانه دوا را میگیریم. از کاروبارت خوش هستی؟ خوش هستم، راضی هستم الحمدلله. ان شاء الله بخیر باشید، زنده باشید. زنده باشید. سلام بیادر. سلام برادر. خوب هستی جان شما جور؟ تشکر، سلامت باشید. بخیر باشید. یک ذره طرف بیا که سر کمیلا شود. مردم سر ما انتقاد نگیرن، ما بسیار انتقادگیر هستیم با دیگان مسائل. مزاحمت به هیچ کسی خوب نیست که باز خصوصا روز لای دیگه مزاحمت به کسی خوب نیست. راست بگو با می بربری زیاد خوش هستی و یا با می چتری فروشی؟ و بربری خود نعمت خداوند است. همیشه برف از خداوند تقاضا داشتیم که بیاین که خیرش دیگه مشکل نیست. هر رقمی که از چی که رضای خدا باشه. نه تو خود خواستی علی روی خود پنهان کردی، میمان خواستی علی خود کشیدی سر خود چتری نه چتری خود گرفتیم دیگه مجبور کاریگری یا این مثال چتری فروشی یا مثال کراچیوانی یا اون مثال یک لقمه حلال پیدا کنیم. هزار بار شکر میکشیم. ببیننده ما خودم معرفی نکردی. شیرین آقا هستم از ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل. قره‌باغ ولایت کابل. شیرین آقا جان عزیز، در قره‌باغ چی مشهور است؟ قره‌باغ فعلا انگور مشهور است زیاد. انگور شمالی. امی چشمه دوغ مربوط کدام ولسوالی میشه؟ اون مربوط چیز معلوم نیست. نه از نامش یادم رفت. برسرا. تشکر. شیر علی گفتی؟ شیرین آقا. شیرین آقا جان عزیز. وقتی که زمستان سفری شوه
با چی کاروبار میکنی؟ همیش کراچیوان هستیم. کراچی یک تایرایی میکنیم. روزایی که برف باران میشه داریم تکلیف داریم دستای ما یخ میکنه. وقتی که یخ کرد بیس میشه حالی هم خوب صحیح دیگه مجبور میشیم چتری میکشیم میگیم بیا یک دانه یک 20 روپیه 15 روپیه یک سیستم بیکاپ است دیگه. اگر کراچیوانی روزی برباری باشه باران باشه او را پیش بردن میتونی نه دیگه کار پیدا کنی. خداوند روزی رسان است. الحمدلله. مگم عقل باید در جانم باشه. هست دیگه. اینا تو فکر کردی سوچ کردی که والله امروز برباری است بیام چتری بخیر یک 2000 سر ازی مصرف کو یک چیزی به دست خدا آوردی. بخیر. در کاروبارت خوش هستی؟ 1000 بار از خداوند شکر. بدون می چتری فروشی چی تصمیم داری بخیر در آینده؟ والا کلام تصمیم خاصی نداریم دیگه. بالاخره یا کراچیوانی است یا چتری فروشی دیگه کلام تصمیم خاصی نداریم دیگه. خوش باشی عزیزم. قربانت. ممنون. شما زنده تشکر. باشی. بخیر باشی. زړه ته رانږدې لیدونکو ورځو د کیلو د تخلیه یو موټر دی چې تخلیه کوي دوستان لګیا دي او په داخل کې سره کم ذخیره کیږي همداسې بس ناګهانه پرې ورځو چې څه کیږي هلکه قاري صاحب و قاري صاحب دا کیلې څونه وخت پخېږي یاره یا پروردګاره خیر او پرده راکړي ماشاءالله ماشاءالله السلام علیکم مې لکه زه مشر یم مړه هېڅ خبره نشته دی السلام علیکم سلام دوه خو وکړه که نه یاره که سړی ومیرولم مال که تیران دي داسې کول صحت مجاز هم څنګه دی یاره دا کیلې خورئ والا چې سپین سپین اوښتې هستئ که لکه کوڅ شنو کې ډېرې ګوره کلیواله څنګه یې الله شکر صحت مجاز څنګه دی الحمدلله بخیر لاندې هغه هلک ویلی د کیلې د پاکستاني ملتای تذکره کتلې خدای تا په نیکه لار کړي څه خبرې چې د کوم ځای دي ښه څه کاروبار باندې مصروف والا بس دغلته دکانو کې کار کوو نو دا کیلو دا خو بیخي کلک ولاړ دی که نه دا کیلې دا دونه شخي دي هو که نه دا خو بس تقریبا 15-16 لونګري او بس دا خامې راځي دلته موږ پخوو چی باندې پخوئ دې کې اچوئ نه کاربیټ باندې خپل ماشین لري نو بیا نو داسې ډولي زیړې زیړې واوړي بیا پخې شي والله بېشکه وروره ښه چی شو دا څه وایي نه هغسې لیونی شوی ها صاحب خیر دی ځه مشکل نشته د کیلې خوره دا صاحب ته ښې دي بلکل رښتیا دننه تللی شو ولې نه لکه اوهو یا لکه دا خو همداسې تب غوندې راځي که نه ګرم دی دا ځای هلکه وراره دا اوس به په دې ځینه هم خېږو ولا راوغورځېږو یاره نه څنګه به نه خېږي کوم ځای کې نه وروره خېږم هلکه کامرامین ستا دې هم خدای مل شي شاته مې ټېله نه کوي ګورې لکه داسې نه چې دا خدمت وکړې ښه ښه و دا یې لکه وروره ته سره وخېږه خیر دی یو ټک بل هم راځي ښه خیر وروره زه به خوانه راتاو شم چې ښکاري که نه ها وروره تاسې خپل کار هم کوئ ګوره داسې نه شي کار نه ووځئ سلام علیکم وروره ستړي مه شئ صحت مجاز څنګه دی بیخي کراري ده نوم دی وروره خالد جان خان جان ته مکمل د کیلو خان یې ګوره ځکه چې په پوره ذخیره دی ها دا څه کوئ دلته ځای په ځای کوئ څه شي باندې پخوئ دلته خو نه د کم اور امکانات شته نه کم بل څه موټر که داسې بیا غاز ورته لګوو هغې نه بعد ماشین ورکوو 3-4 ورځې کې بیا رنګ راوړي 3-4 ورځې بعد دا بیا پخېږي او ځینې خلک یې خامې وړي بلا خامې وړي جوس والا وړي څه کله مطلب کله د دې اډ مات نه شي دوا ونه خوري نو داسې بیا ویم سي بې نتیجې دا کار نه ورکوي داسې خامه پاتې کېږي دا بیا کله چې د دې اډ مات سړی وړي دا جوس ورته وغیره داسې استفاده کوي څومره وخت کېږي چې په دې کاروبار مصروف یې او د دې د پخولو طریقه دې چیرې زده کړې پخولو طریقه خو مطلب وخت خو سناسو پاکستان کې هم تېر کړی دا او ډېر وخت کېږي چې دا کلیوالو دو سره کار کوو پوهېږو خپل کار نه راځي شکر الحمدلله مخکې خو دلته د کیلو د پخولو هېڅ امکانات نه و څونه وخت کېږي چې دا سټور هم جوړ کړی څومره وخت کېږي په دې کاروبار کې تاسې یاره تقریبا د دې خو فکر کوم چې 11-12 کاله به کېږي چې زه خپله د دوکانو کې یم
او له دې نه مخکې مطلب خلکو کوله کار الله خو دې موږ د 10-12 کاله کېږي 14 کاله چې موږ دا کار کوو. خامې کیلې له کومه ځای راوړئ؟ خامې کېږي له پاکستان. له پاکستانه راوړئ. بیا له دې ځای کومو کومو ولایتونو ته انتقالوئ؟ دې جانه غزني ته ځي، اورګون ته ځي، مثلا داسې شمالي قندوز، بغلان، ډېرو ځای ته مطلب کارتنه کې خام هم ځي، کارتنه کې برتي کوو، کارتنه کې. ډېره ښه ده. څومره کاریګر د سره مصروف دي په کار؟ کاریګر تقریبا ماشاءالله 10-12 نفره یو سپم دي دکان. څومره ښه. خو عاملي تجارانو تاسې هم کوشش وکړئ چې بس داسې سرمایه ګزاري وکړي خپل کاروبار او بس جوړ کړي له خیره چې دغه کم دوستان بیکاره دي، افغانان بیکاره چې هغوی په روزګار شي. څه پیغام لري زموږ نورو ملي تجارانو ته د کاروبار په هکله؟ والله ملي تجارانو ته خدا دې موږ یو پیغام داسې خپله سرمایه ګزاري په خپل وطن کې وکړي، وطن کې روزګار نشته دی او خوار غریب په کار باندې اخته سي او دا یو خدمت هم د وطن ته وکړي او له دې نه بهتره خبره به نور صحیح قدرمن شي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خو ګولیدونکو زه به هم داسې په قراره لږ شم چې سر مې ونه لګېږي او بس کیسه را لنډوم خپله. دوه طرفونه مو وکتل. خو ګولیدونکو یو طرف ته لاس پلورونکي کراچیوانان او تر څنګ یې هغه هټیوال او دکانداران چې د تایماسکان د میوې په منډۍ کې ښایسته ښکلي دوکانونه لري او دغسې سر یې په سپوري دی او ښه ګرم نرم ناست دي. نو ویله ورځو مې دا ده چې د دغې دستپروشانو کراچیوانانو لپاره هم بدیلې وسیلې پیدا شي تر څو ښاري نظم هم رامنځته شي او ورسره په څنګ کې هغوی هم د یو مړی روزۍ د حلالې روزۍ د ګټلو لپاره ورته یو لاره چاره او زمینه جوړه شي. ښه خو ګولیدونکو نو جالبه مسایل وي سړی ورسره مخ کېږي. ایله ورځو مې دا ده چې خپرونه مو د خوښۍ او خوشحالۍ وړ ګرځېدلې. باش که ما تیپوتا به تنجیل کنیم که نامزاد دیدینه بگو یک والا ماشاءالله خداوند بگو دور نگاه کنم از نامزاد به خاطر که عروسی کردینی او باید که عروسی کرد بل یوازه اون کار میگم ما ما دل ما تو باش که ما دیگه سم قضیه کشتی میگیره بیننده برش گفتم که از نامزادی خداوند شما را گفتم نگاه کنه میگه تو چی گفتی جامپر میکشید گفتم ما بدر ما پهلوان نیستم نه شکیالیم. خب موبایل از ماست بگینه تو هم بکن بیننده نازنین یوتیوب چنل سلکرو تایم با همه اقوام و قبایل و با مردم افغانستان است. ازبک، هزاره، ترکمن، تاجیک، پشتون، عرب، ایماق، بالوچ، پشایی و نورستانی. پشایی را به خاطر ولی جان گفتیم که ناراحت نشوه ما بین خود نیفهمم ولی جان. خب بیننده نازنین برادر ما همراه ما استاد است. اینجا منطقه تایماسکان است. سلام برادر. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ بخیر، صحت شما خوب است؟ پیشتر برات گفتیم که شما را خداوند از نامزادی نجات بده بس جامپر خدا کشید گفت که بیا ماره والا هم تو دل ما پایین انداختیم گفتم ما چقدر سفید معلوم میشم مرا گفتی برادر نامزاد شد. نه الحمدلله تو مثل ما وری میگه عمر کوسه به خدا میگه. آی گفتم مسا. خب عزیزم اسم شما؟ محمد است برادر. محمد. بله. چرا علی حسن حسین که تشکیم؟ اصل تذکره محمد جان است، به خاطر من خود محمد جان نگفتم که یگان تو نگویا که برادر این سگ چی خود دوست داره خود جان میگه خود. محمد جان میگه. اصل تذکره محمد جان است بله. محمد جان. تو یک موقع پگیر کدی بیادری تو یک موقع تگیر کدی که بیخی جان ما بین خورا چی میکنی؟ من میگم که او طرف کیلا، این طرف سبزیجات، او طرف میوه‌جات، نه ما بین. بله موقع صحیح است، خوب است. حال خانوس فرصت شده از طرف صبح کی بین این قسمت ها کس کلش بولی میشه اینجا بسیار بیروبار است مردم است. کاروبار چطور؟ خوب شکر است، بد نیست، هزار شکر است. الحمدلله. محمد جان عزیز خب علی خوب بیروبار بسیار کم بنده خلاص شده. امروز یکی بارانی هم بود مردم کم آمده بود دیگه تا ساعت 11 بجه اینجا بسیار بیروبار می باشه که نمیدونی آسانی تیر شده نمیتونی کوچه بیروبار است. بسیار خوب. حال خوب فرصت است کسی نیست. ساعت چند بجه بیروبار می باشه؟ از صبح ساعت 6 بجه شروع میشه تا 11 و نیم بجه خوب بیروبار است. امروز بارندگی بود به او خاطر. امروز بارندگی هم بود کم بود دیگه، ولی خناوخت شد ساعت شاید 2 بجه شده باشه. درست
خب شما فقط با میهمانایتان چای میتین یا نان؟ چای است و نان است و یک کره تخم است دیگه چیز جای ما. بس است دیگه کامل رستوران ساخته. دیگه تو جای صحیح نیست که مثلا ما دیگ میک داشته باشیم فقط نان چای است. در آینده چی تصمیم داری بخیر؟ در آینده ببینیم که چی میشه. تصمیم خاصی ندارم دیگه، نمی تو کار ادامه داده میریم توکل به خدا. نه بدون کاروبار اگه به طرف دیگه روی آها طرف دیگه خو اشاره دیگه داره که ما پیشتر قید مزاق کردم، ما الحمدلله ازدواج کردیم، 2 اولاد دارم الحمدلله دیگه 4-5 سال است که ما ازدواج کردیم. ثمره ازدواج در 4-5 سال فقط 2 اولاد. ما خو سایز دیگه خو کم است میگی؟ نه وقفدار خوب هستم و بهتر است که رسیدگی شود اولاد. مثلا ما 5 سال مثلا من 4 تا اولاد داشته باشم خب ما اینجا کاربارش نکنم برون دیگه غم جمع اولادا رو دیگه خونه میشه نه. باید زندگی را با همون شکل نرمال پیش ببری. نرمال باید پیش بره. کسانی که در 4 تا مثلا میخواد که 4 تا زن بگیره روسی بکنه، یک 25-40 تا اولاد داشته باشه، به اون چی پیام میدی؟ برازو پیام دارم عجله نکنید. رسیدگی در خودتان در خانوادهتان مهم است. اولاد داریم به شوه خودش دیگه نمیشه که آدم عجله کنه مثلا 4 سال ازدواج کرده حتما 3 تا اولاد باید داشته باشه. حداقل فاصله 2 سال خب باید مراعات کنن. تشکر. بخیر سلامت باشین. ممنون. چشم میمون ما باشین. قربان زنده باشین. او زړه ته رانږدې نازنینو لیدونکو، د کابل ولایت د څلورمې ناحیې د تایماسکان د تازه میوو او سبزیجاتو له منډۍ یا له مارکیټه مو همدغه گزارش یا راپور چمتو کړی و. د مختلفو خلکو سره مختلف نظرونه او مختلفې خبرې وشوې. ایله ورزو مې دا ده چې دغه ځانګړی راپور او گزارش ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي. البته د یادونې وړ یې بولم چې که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی در سره ضرور سبسکرایب کړئ، لایک او کامنټ مو له یاده ونه وځي او شیر خو بیخي ورسره ضرور کړئ. د دې بلې خپرونې چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم ستاسې په درنه حضور کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. دغه واورین موسم ورښتونه د الله پاک زموږ هېواد ته بختور وګرځوي. هر چیرې چې یاست تل خوشحاله آباد سوکاله ژوند ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.